فکر کوم چې ستونزه په انټرن کې ده. اما ته خو غږ راځي که نه مګر کېدای شي چې تبکي زما غږ ونه اوري. څه مې درته ویلې ځواب راکړه. خوله کې دې ژبه نشته؟ ووایه که نه. زه ته چا رالېږلې؟ ځواب راکړه. څه شی پټوې؟ ښکاره یې کړه. څه شی پټوې؟ زر کبه او بایم څه شی پټوې؟ کامرا زما ویډیو کوي ها تر څو خلکو ته ووایي چې زه دلته څه کوم. ته چا رالېږلې؟ بوبیا چا رالېږلې؟ راځه اوس به زه ستا ویډیو وکړم. ودرېږه صبر وکړه. ودرېږه زر کوئ. خلاصه که دروازه خلاصه که تا ته وایم خلاصه که کنه نو ماته وکړه ور ماته که وویکه تاسو ټول دفتر ته لاړ شئ. زه تبکي ځان سره راولم. تاسو دواړه لودګان همداسې ولاړ یې. یوه جلۍ مو ونه شوه نیولی. ای جلۍ دروازه خلاصه که کنه نو وژنمه دې. ور ماته یې کوئ. ته مه ډارېږه لورې. ګوره لورې تا دروازه بنده کړې که نه لورې ته هڅه وکړه چې بېرته یې خلاصه کړې. لورې اندېښنه مه کوه. ته صبر وکړه. زه یو نه یو کار کوم لورې. ته ارام اوسه. تبکي لاس راکړه لورې. راشه راځه. آفرین لاس راکړه. که زه نوی راغلی نو کوم بل څوک به راغلی و. څوک چې مهربانه زړه لري که نه د هغه د مرستې لپاره هرومرو یو لاس وړاندې کېږي. هغه چې په هر حالت کې وي لورې هرومرو یو کس ورته پیدا کېږي. تبکي تبكي ته اندېښنه مه کوه. زه خو یم که نه. لاس یې راکړه. تبکي لاس یې راکړه. تبکي د هر څه پرېږده لومړی لاس یې راکړه. نه رسېږي که نه. ور ماته یې که.
څه زرکوي پیدا کوي حالته وګورئ فکر کوم له هغې ځایه تښتېدلي نو دي ولې زما مخ ته به لاړې هغه ولټوئ پیدا یې کړئ درنه ونه تښتي چیرته لاړل دوی هغې خواته تللي راځه کوه ځه طبکې هغوی لاړل هغوی اوس موږ نشي پیدا کولی او لږ لرې چې لاړ شو ټاکسي به هم پیدا کړو او بیا به موږ هماغسې دفتر ته لاړ شو طبکې آرامه اوسه زه در سره یم که نه نه پرېږدم چې پتا څه وشي اوبه وڅښه اوبه نه ښاغلیه خواړه ته همدلته اوسه ښه زه بېرته راځم وروره 2 سمبوسې راکړه او یو پیاله چای سمبوسې وخوره طبکې ته به ښه شې
क्या पता। د دروف موبایل ولې کار نه کوي؟ دا چیرته تللی دی؟ مېرمنې ها ښاغلی راغی. دروفه ته چیرته وې او دومره وخت دې چیرته تېر کړ؟ وروسته وایم درته ویوکه زر خپرون ته مواد تیار کړه بیړه وکړه. ښه راځئ. طبکي اتم کالی بدل کړه. تا عملیات ترسره کړ؟ هغه مې یوازې ته ونه ډاره شوې؟ هو مورې ډاره شوې ومه، خو ښاغلی دروف را سره ملتیا وکړه. د هغه نه پرته خو مې هېڅ هم نشو کولی. ښه مورې لږ وروسته به په تلویزیون کې هغه ویډیو خپره شي، ته یې وګوره. ښه زه همدا اوس تلویزیون روښانه کوم. زما لور دومره لوی کار ترسره کړی، د ټول نه مخکې زه ګورم. کله چې ته کور ته راغلې بیا د پلار سره خبرې وکړه. د ټولو نه مخکې به هغه ډېر خوشحاله شي ستا د اتلوالۍ نه. هو مورې پلار ته خو مې خپله مورې زه موبایل بندوم تا سره. کور ته چې درغلم بیا در سره خبرې کوم. ښه سمه ده. د خدای په امان. ښاغلی دروف به د ویډیو په چک کولو کې بوخت وي. که کوم اړین زنګ وي نو زه ځواب ورکوم. بلې دروف شته؟ مېرمنې هغه یو اړین کار کې بوخت دی. په یوې وړې خبرې کې دومره وخت تېروې؟ پرته له بندېدو خبرې نشي کولی که څنګه؟ بخښنه غواړم، تاسې څوک خبرې کوئ؟ اوس ته ماته تذکره جوړوي. خپل کار دې وکړه. نه پوهېږم څوک وه، مګر ډېره غوسه ناکه وه. خواخې جانې چای هلته کېده. څه شوي خوښې جانې؟ مطلب مې داسې دی چې تاسو چا سره خبرې وکړې چې تاسې یې دومره په غوسه کړئ؟ دا چې د چا ژبه بنده کېږي که نه، د ژبې پسې د هغوی زړونه هم ستونزې لري. داسې خلک مې هېڅ نه خوښېږي. نه پوهېږم دروف ولې په خپل دفتر کې ټولو معلولینو معیوبینو ته ځای ورکړی. اوس ته ولې زما سر ته ولاړی؟ زه لاړه شه، زما د موبایل چارجر راوړه. ښه یوه دا جلۍ ده، د دې د څېرې په لیدو پوهېدی شي چې د دې زړه څومره پاک دی. زه مې ولې خپل زړه خفه کړم؟ لږ وروسته ویډیو خپرېږي او زه یوه دقیقه هم نشم ځای کولی. ته ښاغلي خپرونه هم ده، بیا ما مو سره کار کړی دی. مبارک وي ښاغلیه، تاسو یو ناشونی کار شونی کړ. دومره ستونزمن کار، هغه هم د مېرمن سکشي نه پرته. ښاغلیه اوس خو به هر څوک د دې ویډیو په اړه خبرې کوي. اوس به د ګڼ شاملال میټایان په ویالې کې غورځي او ګڼ شاملال به په زندان کې. د خپل تلویزیون لپاره ډېره لویه بریا ده دروفه. مبارک دې وي. خیر اوسئ. نن مې تاسو ټولو سره یو ځای ډېر خطرناک عملیات ترسره کړه او له ټولو نه مننه کوم. او په دې کار کې تر ټولو لویه بریا د هغه چا ده د چا پرته چې دا کار ناشونی و. چا چې د خپل ژوند پروا ونه کړه او د څېړنو ویډیو یې وژغورله، زموږ ټولو نه ډېره خطر سره مخامخ شوه او هغه ده تبکي. زه او د خبرونو تلویزیون به تل د تبکي دا کار او اتلولي
په یاد ولرو. ښاغلیه ته خپله تل وایې که نه که د ډار سره جنګ وکړو نو ډار ماته خوري او موږ بریالي کیږو. خوشحاله شه تبکي. دروغ ته له ځان سره اسمان ته وخېژولې، مګر ته نه پوهېږې چې زما د لاس لاندې کار کوونکي په اسمان کې نه په ځمکه ښه ښکاري. تبکي تا ډېر ښه کار وکړ، مبارک دې وي. خیر یوسې مېرمنې، که نن تا زه د کان شاملال د دوکان تر مخې له قصده نه وی ټېله کړې که نه، نو کېدی شي چې دا دنده ما تر سره کړې وی. دا ته څه وایې ساکشي؟ سمه خبره کوم دروفه. کله چې زه دوکان ته دننه کېدم نو دا راغله او زه یې ټېله کړم. اوس پوه شوم چې دې ولې دا کار وکړ. په لږ وخت کې د دومره لوی بریا ترلاسه کولو لپاره له دې نه ښه او کوچنۍ لاره نشي کېدی. هغه وخت مې د دې لپاره څه ونه ویل ځکه چې ماته مې د خپل نوم نه ډېر دا څېړنه اړینه وه. مېرمنې دا هر څه وایي. نو آیا مېرمن ساکشي دروغ وایي؟ اما کله ته ټېله کړي؟ ښاغلی دا په دې معنا ده چې تبکي له خزاده کار کړی، که نه نو د تل په څېر دا کار مېرمن ساکشي تر سره کوي. تبکي تا ډېر غلط کار کړی، همدا اوس له مېرمن ساکشي نه بخښنه وغواړه. بخښنه؟ مګر ما خو هېڅ هم نه دي کړي. تبکي ته پرله پسې تېروتنې کوي. لومړی دغه چیپ خراب کوه اوس ده. لږ تر لږه خو یوه بخښنه غوښتلی شي که نه دروفه؟ ښاغلیه زه رښتیا وایم، ما داسې هېڅ هم نه دي کړي. د خپل کار لپاره ټولو ته دوکه ورکول ډېر غلط کار دی، او که د دې لپاره ته سل ځلې بخښنه وغواړې نو بیا هم لږه ده. ته باید د تختې په سر بخښنه ولیکې، یو ځلې نه سل ځلې، تر څو چې ټول یې وګوري او په راتلونکي کې هېڅ تېروتنه ونه کړي. ما هېڅ کومه تېروتنه نه ده کړې. زه بخښنه نه غواړم. تبکي تا لوی جرأت وکړو چې دا څېړنه دې ترسره کړه، مګر د هغې نه مخکې چې تا کوم څه کړي دي هغه دې ډېر غلط کار کړی. که تا ته دا تېروتنه وبخو نو ټول کارکوونکي به همداسې تېروتنې کوي. د دې لپاره ته باید د دفتر په تختې بخښنه ولیکې او هغه هم سل ځلې. ښاغلیه ما ته مې پلار را زده کړي دي، که تېروتنه وکړي نو د هغې تېروتنه بخښنه وغواړه، مګر تېروتنه دې نه وي کړې نو هېڅکله هم د هغه تور په وړاندې سر مه ټیټوه. زه په دې نه پوهېږم چې مېرمن ساکشي ولې داسې وایي. کېدای شي چې دې ته کوم ناپوهی شوی وي، مګر د دې ناپوهی زما تېروتنه څنګه کېدای شي ښاغلیه؟ نو ته خپله تېروتنه نه منې. تا سره وروستۍ موقع ده تبکي. سمه ده، نو اوس ته خپله پرېکړه وکړه، یا خو به ته په هغې تختې سل ځلې بخښنه لیکې یا سر له سبا نه دفتر ته مه راځه.